د دې هلک او جینۍ ویډیوګانې به تاسو مخکې هم کتلې وي چې د دوی ډېرې ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې راغلي دي او داسې ویل کېږي چې دا ښځه او خاوند دي. د دوی اوس یو داسې ویډیو راغلی ده چې خلک وایي غلطه ویډیو ده. تاسو به یې دلته وګورئ، هغه ویډیو د دوی ده که د بل چا ده. تاسو به یې په دې ویډیو کې وګورئ او په خپله بیا موږ ته کمنټ وکړئ چې آیا دا تاسو ته دوی ښکاري او که بل څوک دي. نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو، ویل کېږي چې دا هلک او جینۍ چې دي دا پښتانه دي او دوی داسې ویډیوګانې جوړوي په سوشل میډیا باندې چې ګینې دا د ښځې او خاوند تاثر ورکوي او د ډېر وخت نه خلک فالو کوي. هم څه وخت مخکې د دوی د واده یو داسې ویډیو راغلی وه چې دغه د واده په دوران کې یعنې کله چې نکاح تړل کېدله په دغه دوران کې دا جینۍ ځان ته دا هلک رانږدې کړي او غاړه ترې تاو کړي. او دې سره سره نور هم داسې ویډیوګانې راغلي دي چې کله دوی په شاپینګ مال کې روان وي یو بل ته غاړه ورکړي یا په یو بل باندې لاس واچوي او یا دوی په چکر باندې تللي وي یا په ګاډي کې ناست وي یا په خپله کمره کې په بیډ کې ناست وي او دوی داسې ویډیوګانې جوړوي چې په یو بل باندې لاس اچولی وي. نو اوس مهال چې دوی پسې داسې خبرې کېږي نو دوی ته هم پکار دی چې دوی دغسې غلط پارټونه یا داسې غلط اکټیویټیز نه کوي. نو دوی پسې به بیا خلک خبرې هم نه کوي. موږ ته بار بار کسانو دا ویډیو رالیږله چې تاسو په دې باره کې څه ووایئ. نو قدرمنو، دې باره کې موږ همدغه ویل غوښتل چې دوی ته پکار دی چې داسې کارونه نه کوي ځکه چې پښتانه چې څوک هم دوی فالو کوي نو دوی یو غلط تاثر ورکوي. خیر، تاسو دوی ته څه پیغام لرئ، څه نظر لرئ، ورته خپل نظر خپل پیغام را سره ضرور په ویډیو کې شریک کړئ. تاسو سره به د دوی دغه ټوله ویډیو هم شریکه کړو او که غواړئ چې دوی تاسو دغه ویډیو هم وګورئ نو خپل نمبر موږ ته کمنټ کې ولیکئ چې دغه ویډیو هم درته درولېږو. درنو دوستانو، دا ویډیو او دا خبر تر همدې ځایه په آینده کې هم که تاسو غواړئ په مختلفو موضوعاتو باندې تاسو خبر شئ او معلومات واخلئ نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. وخت په وخت به تاسو سره نوي او تازه معلومات شریکېږي. یو جهان مننه کوم چې موږ سره مو د ویډیو تر اخره ملتیا وکړه. خوشحاله اوسئ.